د وزیر محمد اکبر خان روغتون مسؤلین وایي په یاد روغتون کې د درملنې ښې اسانتیاوې رامنځته شوي دي. وزیر محمد اکبر خان روغتون همیشه 4 ساعته د دوی پرسونل مکمل متحد دي او د دوی په خدمت کې دي. هر وخت چې دغه ستونزې ولري دوی کولی شي موږ ته ډېر په اسانۍ مراجعه وکړي او انشاءالله د موږ ټول پرسونل څه خدماتي دي څه مسلکي دي انشاءالله د دوی په خدمت کې دي او هر وخت کوم ستونزه چیرې دوی ولري مقام د ریاست یا سرطبابت او په ټوله کې د عامه روغتیا وزارت د دوی په خدمت کې ده او انشاءالله د دوی خدمت به کوي. د دغه روغتون مسؤلین وایي چې په اورتوپیدي او جراحي برخو کې له 15 ته 40 وړیا عملیاتونه ترسره کیږي او ټول داخل بستر ناروغانو ته اړین درمل تطبیق کیږي. موږ روزانه یعنی په 4 ساعتو کې د اورتوپیدي او عمومي جراحي په برخه کې تقریبا 15 تر 40 واړه او غټ عملیاتونه اجرا کوو. چې دا یو لویه یعنی برخه د موږ جوړوي د خپل صحي خدماتو او تقریبا که موږ ووایو په میاشت کې نو د 1000 نه اضافه موږ لوی عملیاتونه دلته اجرا کوو او دا خدمات خپلو ناروغانو او خپلو مراجعینو ته وړاندې کوو. دا ټول عملیاتونه په وړیا ډول دي. موږ په مجموع کې هغه مریضان چې بستریږي او عاجل واقعیت یا بیړنۍ څانګو کې خپل ټول اړین درمل او هغه ملزمې چې ضرورت دي مریضانو ته هغه لرو او دوی ته مجاني شکل دا یعنی وړاندې کیږي نو په هغه کې څه ستونزه نه لرو. درمل ټول هغه مریضان چې بستریږي او هغه مریضان چې په بیړنۍ ډول ضرورت درمل او یا ملزمې ته لري هغه موږ په شفاخانه کې لرو او دوی ته وړاندې کوو. موږ هغه مریضان چې بستر کیږي یا په بستر کې دي او هغه مریضان چې په بیړنۍ حالت کې موږ ته مراجعه کوي دغه ته موږ ټول درمل او طبي ملزمې ورته لرو او په وړیا ډول دوی ته توزیع کیږي او خدمات کیږي. د وزیر محمد اکبر خان روغتون مسؤلین زیاتوي چې په بیلابیلو تشخیصي برخو کې هیوادوالو ته د روغتیايي خدماتو د وړاندې کیدو سربیره په اورتوپیدي عمومي داخلي او عمومي جراحي څانګو کې متخصصین روزي چې اوس هم شاوخوا 100 تنه په زده کړو بوخت دي. وزیر محمد اکبر خان روغتون چون یو تخصصي او ثالثي روغتون ده نو په ډیرو تشخیصي بخشونه موږ دلته فعال لرو لکه الټراساوند، ایکوکاردیوګرافي یا د زړه معاینات، ایکس ری، مجهز لابراتوار او بخش اندوسکوپي موږ فعال لرو او دا 4 ساعته د مریضانو په چوپړ کې ده. بر علاوه دغه موږ دلته په 3 برخو کې متخصصین روزو چې هغه د اورتوپیدي او تروماتولوژي برخه ده، د عمومي داخلي برخه ده او عمومي جراحي برخه ده چې شاوخوا د 500 تر 100 نه اضافه موږ ډاکټر صاحبان د ترینی لرو او په روزنه بوخت دي. په ورځني ډول په دغه روغتون کې له 400 تر 1500 ناروغان د درملنې په موخه مراجعه کوي او په 3 روغتیايي برخو اورتوپیدي، عمومي داخلي او عمومي جراحي برخو کې ورته روغتیايي خدمات وړاندې کیږي. د موږ روغتون په 3 برخو کې عمده فعالیت کوي. یوه څانګه د اورتوپیدي ده او تروماتولوژي، بل د داخلي څانګه ده او بل عمومي جراحي ده. 3 واړه تقریبا روزانه په 4 ساعتو کې موږ په حدود د 400 تر 500 ناروغان دلته مراجعه کوي او صحي خدمات دوی ته وړاندې کیږي چې د هغه جملې څخه تقریبا 200 واقعات تقریبا عاجل واقعات دي او نور موږ کلینیک لرو چې په شکل د او پی ډي یا د مریضان لیدل کیږي او صحي خدمات ته وړاندې کوو. د عامه روغتیا سره د موږ خدمات ورځ په بل ان شاء الله په کېدو دي. یعنی دغه واقعات چې موږ ته مراجعه کوي خواله د روغتون ښیي. موږ چې د ورځې تقریبا تر 500 نه اضافه مریضان یا ناروغان دلته مراجعه کوي نو دا ښکارندوی د ده ده چې دلته خدمات ښه دي او په ښه رهبرۍ ښه خدمات وړاندې کیږي. نو انشاءالله مریضانو ته په 3 برخو کې اساسي او تخصصي خدمات وړاندې کیږي. موږ فعلا د موږ یو تعداد ډاکټران په بهر کې دي او په بورسیه په اساس تللي دي او هلته نوې زده کړې کوي تر هغو بل ته د خپل وطن ته راسي او نور ښه او معیاري خدمات وړاندې کړي.
د یادونې وړ ده چې په وروستیو کلونو کې په روغتیايي خدماتونو کې د پام وړ ښه والی رامنځته شوی او هغه شمېر ناروغان چې د درملنې په موخه به ګاونډیو هیوادونو ته تلل اوس مهال یې په خپل هیواد کې د درملنې اسانتیاوې رامنځته شوي دي.